ګلونو په ګیډیو مې ګیډۍ نور اوبدلی خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو محمد حنیف مختار یم یو ځل بیا درته د غزني ولایت له قره باغ ولسوالۍ څخه هرکلی او ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو موږ نن راغلی د قره باغ ولسوالۍ پورته ساحې ته. دغه سیمه کې د سیمې د اوسیدونکو لخوا تقریبا د دوی په وینا تر 9 کیلومتره پورې سړک په د خلکو یا د سیمې د اوسیدونکو په مالي لګښت رغول کیږي. دغه ساحه لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ د دوی په وینا هغه ساحې چې هلته سړک کمزوری و یا بر کم و هلته یې د خلکو هغه ځمکې هم د سړک په ساحه کې رانیولې دي او خلکو په خپله خوښه هغه ځمکې چې د دوی شخصي ملکیتونه و دغه سړک ته وقف کړي دي تر څو پورې دغه سړک پراخ او بر ډیر شي. دلته لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دغه سیمه کې د باغونو د کورونو حتی ځینې کورونه ړنګ شوي دي تر څو پورې دغه سړک پراخ شي او د سیمې اوسیدونکو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. موږ نن راغلی تر څو په دغه سړک باندې هغه خلک چې دغه سړک رغوي کار پرې کوي له دوی سره مرکې ولرو چې د دوی دغه مالي لګښت څوک ورکوي، مسؤلینو څومره کومک ورسره کړی او د سیمې اوسیدونکو غبرګون څه ده کله چې د چا ځمکه پکې ځي پخڅه یې ځي د دوی غبرګون ورته څه ده او څومره ورته خوښ دي. نو که غواړئ په دغه جریان باندې پوه شئ دغه خپرونه تر پای را سره وګورئ او موږ یوازې مه پرېږدئ. ړنګې کوڅې دې یو ځل بیا بادومه وطنه ګرانه تا به جوړومه دښتې میرې دې په ګلونو بدلومه وطنه ګرانه تا به جوړومه وطنه ګرانه تا به جوړومه ملا مې تړلې آبادۍ ته دستا سکون او سوکالۍ. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ. موږ په هغه ساحه کې چیرې چې د دغه سړک د رغونې کارونه عملا جریان لري دلته دغه کلیوالي خلک یا دغه سیمې خلک چې دوی غواړي دغه سړک ورغوي له موږ سره شتون لري له دوی سره مرکه لرو. سلامونه وروره ستړي مه شئ. لومړی مو ځان راوړئ. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست وایو تاسو ته. نصرالله خانزاده یم د دغه پورته مرکزي زون نماینده او په دې سړک باندې خدمتګار یم. ډېره زیاته مننه. اول خو مو کور ودان چې دغسې یو د خیر کار مو شروع کړی. که دا راته ووایستئ څه وخت مو دغه کار شروع کړو، دغه کار څومره ساحه ده، له کوم ځای تر کوم ځای ده او څوک یې رغوي؟ دغه ساحه تقریبا 9 کیلومتره اوږدوالی لري. د قره باغ بازار د سلطان محمود د لیسې شروع ده او بیا د سرسوتي کلی ورته وایي چې مسافه تقریبا 9 کیلومتره ده تر هغې ځمکې پورې. د دې ځمکې دغه عام ولس عام خلک چې دي دا د دغو په مالي ملاتړ باندې د کلیوالو په اشر باندې بس د دې سړک چارې را پیل شوي دي. بس په دې سړک باندې ولاړ یو، هر څوک چې موږ سره کومکونه کوي په دې سړک باندې موږ مصرفوو تر سرسوتي پورې انشاءالله ځو. اوس مهال د تاسو کارونه څرنګه روان دي؟ دغه جریان یې څنګه ده؟ طبعا دلته د خلکو ملکیتونه دي، د خلکو ځمکې دي، ځکه دا کلیوالي سیمې دي. له کومې ستونزې سره خو به نه یاست مخ شوي؟ هو په لارو کې خامخا مزاحمتونه ول، خو اول په دې کې د قره باغ د ولسوالۍ د مقام محترم ولسوال صاحب کې ډېره مننه کوو چې همیشه یې موږ دغسې کارو ته تشویق کړي او د موږ ملاتړ یې کړی ده او امنیه قومندانۍ همچنان دغه نورې کوم اړوندې ادارې چې دي له هغو کې ډېر منندوی یو. دغه ولس الحمدلله ډېر ځینې خوشحاله ده چې هغه له موږ سره په ډېرو جانو کې همکاره دي، موږ ته ښې مشورې راکوي او بس د موږ هم دغه کوم ځوانان چې دلته له موږ سره په دې کار کې مصروفه دي یا موږ په دغه منطقه کې ډېر ښه بانفوذه شپمجري لرو، د هغو په منځګړتیا باندې هغه خلک چې مشکل جوړوي یا جنجال کوي هغه کوي، د هغو په منځګړتوب باندې موږ هغه جنجال له منځه وړی دی الحمدلله چې اوس موږ ته کوم مشکل نه ده پېښ شوی. هغه خطرناک خلک چې هغه پخڅې یا
دیوالونه یې دې لارې ته نږدې وو د هغو په باره کې مطلب هغو خلکو ډېرو خو موږ ډېر په خپل شوق او په خپله قرباني باندې لار راکړې ده. هغه کسان چې بیا بل کوي دغه اول سر دا کار داسې مشکل ورته ښکارېدو، بیا د سپین ږیرو د ځوانانو او د موږ د قره باغ د ولسوالۍ د مقاماتو په ملاتړو په هغه باندې هغه مشکل رفع شوی ده انشاءالله او تر دې ځایه پورې کار رسېدلی. دغه ساحه چې د قره باغ ولسوالۍ یوه مهمه او پرنفوسه ساحه ده او ډېر خلک په دغه سړک تګ راتګ کوي، د سیمې خلک د دغه ځای اوسېدونکي څومره ورته خوښ دي دغسې لاره جوړېده چې هغه پراخ هم سي او ومرغول سي، د خلک څومره ورته خوښ؟ بېشکه دې ته د دې منطقې خلک تر دې اندازې پورې خوشحاله دي چې موږ بعضې کورو ته 300 روپۍ ویلو چې تاسې موږ ته 300 روپۍ راکړئ چې موږ دا سړک جوړ کړو. یعنې دغه خلکو یوازې خو هغه 300 روپۍ چې له کوره راټولې کړې هغه یې هم راکړي دي، بل چې په دې سړک باندې دوی رفت آمد کوي چې راسي په ځواني بیا یو 500 بیا له جیبه راوکاږي چې موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو. دغه 500 روپۍ زموږ له طرفه اضافه کړي چې دا سړک ښه جوړ شي. د سړک په جوړولو کې څه شی شامل دي؟ مثلا تاسو دغه سړک لکه معلومیږي چې هم پراخ کړی دی، د پراخوالی یې څومره ده، دغه برې او همدارنګه یوازې جغل پې اچوئ او اروئ او که نور هم کوم هغه ورته لرئ؟ د موږ اول پلان دا و چې دغه سړک ډېر سخت خراب و، دا معیار یې په ګلیډر باندې دا سړک اوار کو تر سرسوتې پورې. په دوم پلان کې دغه جغل اندازي وه. دې سړک سور چې دا تقریبا موږ 7 متره تر رسولی ده چې 7 متره دلته اوس په دې ساحه کې سړک جوړ شو. او په دوم پلان کې دا لرو که خیر ازوندو د خلکو په همکارۍ چې دا خلک همکاري را سره وکړي، منطقه همکاري را سره وکړي، دا لروس په دغه ځمکه باندې هغه تخته کوي چې غلطک ورته وایي، نو هغه غلطک انشاءالله په دغه سړک باندې تېر کړو تر څو پورې دا ښه په اساسي رقم باندې ورغول شي. دښتې مېرې دې په ګلونو بدلومه وطنه وطنه ګرانه تا به جوړومه وطنه ګرانه تا به جوړومه. بس په دغه کارمندانو کې دغه څو 11 نفره 12 نفره موږ ملګري یو، په دې همکاري باندې ټول سره ووتلو. زمه به موږ دلته په دې لاره باندې روان ولو، نو دلته خټې ولې داسې اوبه به ولې، بیا موږ داسې یو فیصله سره وکړل موږ په څوک په دا موټر کې سپاره سولو، نو بیا به دوی ویلو چې دغه سړک ډېر خراب دی. بس همدغه سوکه په دې سلسله باندې دا ملګري سره پیدا کړو چې دا لاره ولا خرابه ده، راځئ دا لاره جوړه کړو، په دې لاره باندې یو ژغل واچوو. نو بیا د ټولو خلکو په همکاري باندې د ملګري یو ورځ یو چیرې ولاړو، یو چای هم سره وخوړ، ناسته هم سره وکړله. هغې ناسته بعد بیا ولاړولو، داسې تصمیم ونیو چې د خلکو کې د کلیو جمعیتو ته به ورځو. نو تقریبا بیا د کلي چې دا کوم دغه لارې ته راوځي او په دې لاره باندې ځي، د دغو خلکو جمعیتو ته ورغلو او هلته هم د هغو خلکو سره ولیدو. بیا موږ ورته ویلو چې تاسې به موږ ته په کور باندې 300 افغانۍ راکوئ. هغو ویلو چې بلکل دا ښه تصمیم ده او ډېر ښه کار ده او تاسې د خدای حجر درکړي، موږ به له دې سره تاسې سره همکاره یو. بیا له هغه بعده موږ ورته ویل دا پیسې چې تاسې د کلي کوم نمایندګان دي دغه نمایندګانو ته به روپۍ ورکوئ. نو کور یې ودان هغه کار هم دغسې شو. نو بیا له هغه بعد له خیره سره موږ دغه اوس دا کار هم را شروع کړو په دې لاره باندې. نو دغه تاسې اوس ولیدو دغه جغل سازي وسوله، یو ریم لودر راووست، دغه ټول سړک هوار سو. له هغه بعد هم بیا اوس دا جغل پرې را شروع کړی ده. نو اوس که خدای پاک وکړلو او لږ کوم د یوې بلې خوا پیسې پیدا سولې، نو موږ داسې اراده ده چې دغه غلطکن راولو او دغه پې تخته هم کو. نو بعد له هغه چې دلته له موږ سره دا کوم خلک چې ولو د منطقې دا ټول همکاره وو. بیا دلته یو څه باغچې ولې په مخ کې دا لارې یو څه تنګې ولې، نو بیا هغه خلکو ته به موږ ورغلو، یې مو خبره هغو سره وکړله، ښه په تفصیل به ورسره وغږېدو. له هغه راباده به بیا خلکو ته مو چې دغه د تاسو کله چې تاوان کېږي تاسو ته بیا الله اجر درکړي، دا به یې تاسو له موږ سره همکاري. بیا به خلکو خبرې را سره منلې دي، کور یې ودان، موږ یې کور ودانۍ وایو، الله دې دوی ته یو په لکه یو په 10 اجرونه ورته ورکړي. له هغه راباده سیده بیا داسې یو څه جایز په مشکل راغی، بیا له موږ سره مسیران سپین ږیري دي، بیا به هغه مسیران حاجي صاحبانو ته به مو ورته ویلو، هغه به ورغلو، هغو به بس هغه خلکو ته یو قناعت ورکړو په هره طریقه باندې چې هغه کار هم بیا وسو، هغه لاره به خلاصه سوله. بعد له هغه څه موږ بیا داسې یو ملګري یو د موږ ملګرو کې یو ملګری ولسوالۍ ته ورغلی و، چارواکو سره دا خبره شریک کړې وه چې موږ داسې یو لاره جوړوو، بیا که کوم وخت موږ ضرورت شو تاسې ته، نو بیا به تاسې له موږ سره همکاري کوئ. بیا هغه ورته یو پرچې هم ورته ورکړې وله چې هغه نمبر یې هم ورته ورکړی و چې هر وخت د تاسې کوم ضرورت شو، نو انشاءالله موږ بیا له تاسې سره همکاره یو. نو الحمدلله موږ تر اوسه پورې
داسې ضرورت نه ده پیدا شوی چې موږ حکومت ته الور کړی ده چې راسي دا سړی خو له موږ سره دا لاره نه وړي دا سړی له موږ سره په دې لاره نه ځي نو الحمدلله هغه ته موږ ضرورت نه ده پیدا شوی او موږ ډېر کوشش کړی ده چې موږ حکومت ته ورننسو او حکومت په دې خاطر باندې چې اول دا کار ټول سولهییز کار روان دی ټول منطقې په سطحه کار روان ده نو موږ چې د منطقې په سطحه کار روان ده نو موږ بیا ضرورت بل چاته نه ده پرېښی خولي او ویني د بدن درځارومه وطنه ګرانه تا به جوړومه ما درته وویل چې موږ په څلور کرته دا سړک داسې اوس یې جوړوو دا یې څلورم دفعه ده انشاءالله نو تېر کال هم دا مقصد و چې دغه په پخڅې ړنګې سي دغه لاره څه ازاده سي ما درته وویل چې د سید محمد په نامه باندې پیروګي د کلي دغه ساحه کې دا زه ولاړ یم دلته په موټرسایکل باندې راسپور سو او ټکر یې وکړو خو شهید سو بیا له ټولو منطقې له خلکو سره دا احساس وشي دغه سړک ازاد سي چې بیا داسې واقعه پیښه نه سي نو بیا الحمدلله چې رالو دغه منطقې خلک دغه امید له په نامه باندې دې سره موږ پرون بله ورځ خبره وکړه په ډېره نره توره یې دا خبره وکړله یقیني م دا د له خبرو چې موږ دونه خوشحاله سو مارته هم دا نن خبره چې ته کوې دا خوله د ملایکې خوروي نو ماشاءالله ډېر دغه ټولو خلکو دغسې چې دا پخڅه ورته ړنګوله دوی په دغه باندې ډېر خوشحاله ولو او د منطقې خلک ماشاءالله ډېر په دې باندې خوشحاله دي چې دغه سړک آزاد سو چې بیا خدای نخسته دغسې یوه واقعه جوړه نه سي دلته یعنې تاسو سړک دلته ډېر تنګ او تاسو دغه پخڅې چې کومې ړنګې کړي دي دغه کې به سړک ازادېږي څومره اندازه مو ورته ټاکلې چې دلته باید سړک څو متره وي موږ دلته دغه اندازه ورته 7 متره دغه کړی ده چې 7 متره یعنې پخوا ډېر کم و پخوا خو تقریبا بیخي کم و چې یو موټر به تېرېدو بل چیرې ولاړ و تر هغو چې دغه بل تېر سي د سیمې د خلکو غبرګون څه ده مثلا لکه تاسو چې د ځینو خلکو یادونه وکړه چې هغوی په ډېره خوشحالي خپله هغه ځمکه چې د سړک په حریم کې وه تاسو ته درکړه نور خلک چې مثلا دې لاره تګ راتګ کوي د هغوی غبرګون څه ده څومره ورته خوښ دي چې مثلا دغه سړک چې پخوا ډېر تنګ و او یو موټر به تېرېدو بل به ډېر لرې ساحه کې ورته تېرېدو اوس 7 متره کې تقریبا 3 موټره تېرېدی شي د دوی غبرګون څومره څه ده یعنې دا د منطقې خلک چې هر څوک په دغه سړک وویني یقیني وایي موږ خو څه کوې چې کورو ته ولاړ سو زنانه او کوچنیان هم تاسو ته دعاوې کوي چې خدای پاک دې دغسې نیک خلک هر وخت لپاره په دغه منطقه کې پیدا کړي چې دغسې قدمونه واخلي دښتې میرې دې په ګلونو بدلومه وطنه ګرانه تا به جوړومه وطنه ګرانه تا به جوړومه ما ته داسې احساس پیدا شو چې دا خپله موټروان وم دا لارو به ډېر زور راکاو تنګې به ولې کوچنی به پرې راووت سنځتې به ولې چا به سترګه خوږېده چا ته به مزایم و بیا ما څو ور دا خلکو ته ټول منطقې ته چې راځئ دا سړک جوړ کړو حکومت خو دا سړک حکومتي نه ده دا زموږ د منطقې سړک ده موږ باید همت وکړو غیرت وکړو دا سړک په خپله جوړ کړو دا نه د هزاره وراګرده نه د بل چا حکومتي سړک دی موږ شخصي د منطقې سړک ته باید چې موږ یو له بل سره کومک وکړو دا ونې دورې کړو پخڅې دورې کړو او له حکومت که ځواني کوله او مرسته یې کوله ودې کړي که نه کوله موږ باید چې غیرت وکړو جوړ یې کړو بیا نو له اول زه راولاړ شوم په ځان باندې مې هغه کړله دلته دا نصرالله او دا نورو راته ویلي چې دا تاسو مځتې دي یا پخڅه ده دا څنګه ړنګوي که نه ړنګوي ما ورته ویل چې هر ځای د تاسو خوښه وي په هغه ځکه پخڅه زه درته وامه دا پخڅه ړنګومه له اول دې ما خپله پخوانۍ سنځتې ولې یا دغه لنځکه چږه وله لار تنګه وله زه پرې خوشحاله شوم چې تاواني دې سمه په دغه کې به دماغ خیر وي بل مسلمان خو به دواګوی راته وکړي نو هېڅ هم جنجال نه ده کړی ټول خلک ورکې خوشحاله یو یو بل سیالي کوو چې دا لار ازاده کړو او چاته مزایم نه سو هغه که چا یو داسې غټ تجار مجار کومک یې کوو موږ په هغه باندې خوشحاله سو چې دغو ښه کار کړی کومک یې کوو هغه دوی مرضي ده یا حکومت کومک کوو نو دا ټول موږ په دا خپله ځوانان یا منطقې خلک راټول سو دا سړک هم په خپله جوړ کړو ډېره مننه حمید لاورور که دا راته ووایې دغه سړک نور څه هم پاته ده شاید د نورو خلکو هم دغسې پخڅې یا مځکې کې راشي
له هغوی نه دې غوښتنه څه ده په هغوی دې غږ څه ده چې مثلا لکه تاسو کومه قرباني ورکړه اصل کې تا د دې منطقې لپاره د دې خلکو لپاره چې لارې ته دې ځمکه ورکړه چې ثواب دې هم د په دوی دې غږ څه ده چې دوی هم دغسې که چېرته د چا یو لږ اندازه مځکه یا پخڅه کې راځي په دوی دې غږ څه ده په دوی مې داسې غږ ده چې باید چې دا لارې ازادې کړو یو خو لاول د ما یوه پوښته یا دوه پوښتې تاکونه و دا مې وکړو سنځتې مې وکښلې که الله پاک روزي راکوله دغه یو مسلمان به دوا وکړي موږ ته به بل ځای خدای روزي راکړي که یې نه راکولی چې ټوله دنیا دې موږ سیم پیغال به پورته به نه ځو او لار باید چې هېڅوک هم نه کړي تنګه دواګوی به هم ډېر ثواب هم لري که پلچک پلچک دې سم کړي که دیوال راتېري دیوال دې ړنګ کړي که سنځتې ونې دغه دې دورې کړي نو ځکه لاره یې ټولو ګډه ده لاره یې ټولو ګډه ده لار خو یو د یوه سړي نه ده چې دا د ما ده دا منطقه څو پیوځي دا د ټولو دې منطقې ده او موږ دا غواړو چې هر یو انتفاق وکړي کوښښ وکړي کار وکړي جوړ یې کړي خپل وطن ولې په خپله خرابو باید چې جوړ یې کړو دا اول هم دا لار جوړه کړه بله ورځ یو بل ځای کومک وکړو بله ورځ په ولایت کې کومک وکړو موږ په خپل باید چې کلک سو په ملا پړي واچو خارجان خو نه را جوړوي الهي خلاص کړي له اشغالا شوي برخمن له استقلالا شوي برخمن له استقلالا بیا رغونې ته دي دغه سړک تقریبا 9 کیلومتره اوږدوالی لري له قرهباغ بازار څخه نیولې بیا د سرسوتي یا شیرآباد تر سره پورې او برې انشاءالله 7 متره ده دغه سړک چې ده جغل اندازي پې کوو او دغه د چریو جوړېدل جوړوو او بل پلچکان ورته جوړوو انشاءالله دواړو اړخو ته یې چرۍ دواړو اړخو ته یې چرۍ جوړوو او انشاءالله په اساسي شکل یې جوړوو مننه کور ودان که دا راته ووایې تاسو د دغه کار مالي مسؤل یاستئ د خلکو همکاري د خلکو ونډه د خلکو غبرګون دغه کار ته څه ده څومره ورته خوښ دي او له تاسو سره مرسته کوي نه کوي الحمدلله د قرهباغ ولس له موږ سره همکاري وکړې تقریبا په کور 300 افغانۍ یو ور دغه کلیوالو یا دغه کورونو دغه سیمې کومک را سره وکړو بل دغه په لاره باندې څوک تېرېدل حتی د سپین ږیرو ځوانانو په ګډون میرمنو له موږ سره همکاري کړې ده له کوریو بچیانو ترفې ورکړې دي او له موږ سره یې مرسته یې همکاري کړې ده داسې ماشومانو چې دغه 15 روپۍ له موږ سره همکاري کړې ده نو کور دې ټوله وداني او مسافر وروڼو له موږ سره همکاري هم کړې ده واده یې هم کړې ده او له ټولو مسافرو وروڼو مې غوښتنه ده هغه خلکو مې غوښتنه ده چې اقتصاد یې ښیي له موږ سره باید په دا پروژه کې مرسته او همکاري وکړي ځکه موږ دا کار شروع کړی د دوی په مرسته او ملاتړ باندې شروع کړی د خلکو په مټو د خلکو د عامو خلکو غبرګون څه ده دغه خلک چې په دغه سیمه کې اوسېږي د دغه سیمې اوسېدونکي دي نه یوازې دا سړک جوړېږي ورته پراخېږي برې هم پراخېږي او چرۍ ورسره کندل کېږي چې آینده کې سړک ژر خراب نه شي د خلکو غبرګون ورته څه ده الحمدلله خلک ډېر خوشحاله دي ډېر راضي دي هغه څوک چې مخکې سړک ساحه کې یا مثلا باغ و یا ونې وې یا باغچه وله هغو خلکو په خپله خوښه باندې دغه هم باغ وکړي هم یې دا ونې چپه کړي او هم یې دیوالونه ونړول ډېر راضي دي او د دې سیمې موټروانان هم ډېر راضي دي الحمدلله هر څوک راضي دي او خوشحاله الحمدلله دلته کوم دغه د چا نه ده راغلی نه څوک خواشیني راغلی ده نه کوم جنجال راغلی ده او نه څوک خوابودي سوي دي ټوله په رضا دا کار سوی ده دا 12 نفره چې دا یعنې دا مځکې په رضا دا سړک ته ټوله په رضا یې ورکړي دي اول خپله ما ځمکه ورکړې ده چې هغه د پخڅه مې معلومیږي دغه زردالو مې دي باغ مې ده نیالان مې دي ما ویل چې یو مسلمان په دې لاره باندې پازابیږي غواړو چې دا کار وکړو حتی چې اوس هغه پورته یو ډېر غټ پل و پلچکې لوېدلي و هغه یې لوېدلي و زه سهارنی زه ډېر سخته مریض یم په دا خپله مریضي کې ورغلی وم تر اوسه مې پل مې جوړ کړو خو چې د ملت لپاره د خلکو لپاره مثلا غټ خدمت الله دې وکړي چې دغسې یو څو نور خلک هم پیدا شي او له دې خلکو سره کومک وکړي او دا لارې او د هغه سره دغه لار لا هم پاته ده ځینې ساحې شاید نورې پاس هم ځکه دوی وایي چې 9 کیلومتره هغه شاید په نوره ساحه کې هم پخڅې راسي یا د خلکو مځکې راسي تاسو غوښتنه په ټوله کې غږ هم په هغو خلکو چې مثلا شاید ځینې تاواني سي پخڅې ړنګې سي د کور یا د باغ یا د فصیل تاسو غوښتنه څه ده غږ هم په دغو خلکو څه ده چې د سړک لپاره د دوی دغه یوه قرباني
ورکړي ارزښت بې لري؟ داسې دا اوس ګوره دا زموږ په بغل باندې داسې یو نفر داسې نه زوی لري نه داسې یو وس لري او دم سپین ږیری داسې یو کم ځای پخڅه یې راغدله خدای دې خیر ورکړي چې دلته داسې شتمن خلک شته چې هغو ورته وویلو چې ته دا پخڅه ړنګه کړه دا بیرته موږ په خپل هغه باندې زه درته جوړوم کاریګر هم زه درکوم او پخڅه هم زه درته کوم الله دې هغو ته هم خیر ورکړي الله دې هغه سړي ته هم خیر ورکړي چې دا قرباني ورکړله او نور که داسې چې د چا یا پخڅه راغله یا شی راغله یا ځمکه راغله هغه دې خپل ځان نه جنې رغوي هغه خپل هغه دې ورسره وکړي کومک دې له دې خلکو سره وکړي چې د الله رضا ده شي د میړنو ظلمو مسکانا ای له ویاړونو برخمانا ای له ویاړونو د دې د لارو د جوړښت او د رغونې په باره کې ما خپله په طرز العمل او د سږ کال د کار په باره کې یو ترتیب درلود د کال له سره 3-4 وارې د شورا سره مجلسونه کړي دي ترتیب هم جوړ کړی د دې لارو اندازه ما اخیستې ده خلکو ته مجلسونه وجوړ کړي دي بیا د خلکو د هغو مجلسو په نتیجه کې اقدام وکړو له موږ هم غوښتنه د همکاري وکوله نو موږ هم همکاري ورسره کړې ده او هم ورسره همکاري قمنداني مکمله ورسره همکاري کړې ده نو د پرې لارې چې دي یو خو عمومي سړکونه دي او خو د مربوطي ارګان دي او پرې لارې چې دي خلک ډېر ضرورت هم په ولسوالیو کې به د پرې لارو ته لري نو هغه که موږ همکاري ونه کړو یقیني خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي اوس هم لکه ادمای څنګه قصد و دغه نه کار لا نه ده سوی نه خلکو تر اوسه پورې خو الحمدلله کار خو شروع ده خو د موږ قصد ده چې د حمل تر 15 پورې دغه پروسه پسې وغځوو د قره باغ په ولسوالۍ کې ټولې هغه لارې چې پرې لارې دي او ډېرې خرابې دي او خلکو ته مشکلات پکې دي او هغه په خپل توان د خلکو په کومک څه اندازه ورته جوړ کړو خلک اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي الحمدلله چې امارت او موږ په ګډه کار وکړو ډېر کار کولی سوای دا اوس دلته چې ما له سپین ږیرو سره افسرانو سره مجلسونه کړي دي هغه دې نتیجې ته رسېدلي دي چې موږ مکمل 100% کې له حکومت سره باید همکاري وکړو او په شرایطو کې بالفعل حالت کې باید مکمل همکاري وکړو او هم یې کړې ده د موږ خبره چې د موږ امید د 50% وي په یو کار کې د همکاري خو هغه چې پای کې نتیجه موږ به رسېږو پای کې تقریبا 100% د خلکو همکاري په کار کې کړې وي نو د خلکو همکاري په دې کې ډېره زیاته ده الحمدلله خلکو ته خو په هر بیل باندې په هر قدم د یوې ورځې په ستړې په ډېر لوی هوسایي راځي او هغه خو د موږ رسمي غږ هم کړی ده اوس یې بیان کوو پر خلکو باندې چې د یوې ورځې ستړیا به د ډېرو خلکو د ډېرو بېوزلو کسانو د اسودګلوي سبب ګرځي نو باید ټول خلک پوره همکاري وکړي لکه څنګه چې کړې ده دغو نوره همکاري هم پسې وکړي او په مجموع کې موږ دا هم وعده خلکو ته او د منطقې او سپین ږیرو او ځوانانو ته ورکړې ده چې کوم نجای چې مزاحمت و یا سنځله و یا یو بل معنی د لارې و او مشکل و یا د خلکو قومي مشکلات ورباندې را پیدا کېدلو هغو کې الحمدلله اول خستانه که بیا موږ دا وعده کړې د قمنداني مکمله همکاره ده هغه همکاري به کوو د ملي تلویزیون درنو لیدونکو دا د غزني قره باغ ولسوالۍ اړوند پورته ساحه کې هغه د محلي سړک د رغونې چارې چې د سیمې د اوسیدونکو په مالي لګښت مخته تللي په دې باندې چې موږ تاسو ته ځانګړې خپرونه چمتو کړې وه هیله ده چې ستاسو د خوښې او پاملرنې وړ ګرځېدلې وي تر بیا بل دغسې خپرونې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو له تاسو نه اجازه غواړو ښاد ودان او بریالي اوسئ